د پخوا زمانې کیسه ده چې د غرونو ترمنځه یو خشتکلی و. هم په دغه کلي کې به د ورځې هر څه صحیح روان او زیات تر خلکو به خپل کارونه کول. خو چې کله به شپه شوه نو اچانکي به توپان رالی، هوا به بدله شوه او یو خاموشي به په دغه کلي کې جوړه شوه. هم د دغه کلي خلک به د خپل کور ورونه ډېر وختي بندول او د شپې نه به ډېر تنګ و او خفه به و. او د دې وجه یو د شیطان ښځه وه، هغه به په خپل جادو جارو باندې هر ماسوتن دغه کلي ته راتله. څوک چې به په دغه کلي کې د شپې ناوخته ګرځېده نو هغه به د شیطان د ښځې ښکار جوړېده. یوه ورځ د شیطان ښځه یو سړی راګیر کو چې د هغې سړي نه د خپل جادو په ذریعه پیشو جوړ کو. او بیا هغه سړی چې پیشو ته جوړ شوی و د شیطان ښځې هغه د ځان سره ویوړو. خو بل طرف ته په دغه کلي کې یو بوډا اوسېدو چې هغه هم دا ټوله نظاره وکته او د کلي خلکو ته یې بیان کړه. او د دې نه پس په هر کور کې به هر پلار خپل بچو ته دغه نصیحت کولو. فارحان او ساده بچي زمونږ کلي ته نن سبا کې د شیطان ښځه راځي چې د خلکو نه مختلف قسم ځناور جوړوي. تاسو دواړو ته زه دا وایم چې د شپې د کور نه مه وځئ او د ځان خیال ساتئ. او هم په دغه کلي کې یو ځوان اوسېدو چې نوم یې فیصل و. فیصل د خپل کلي دپاره ډېر فکرمند او هره ورځ به دغه سوچ کولو. که دغه شانتي د شیطان ښځه راځي او د خلکو نه ځناوران جوړوي نو په آخر کې په افغان خلک ځناوران شي. د فیصل پلار به فیصل ته هره ورځ دغه نصیحت کولو او ورته دا خبره به یې کوله. فیصل بچیا د ماښامي وختي کور ته راځه، ولې چې په دې کلي کې د شیطان ښځه ګرځي او د خلکو نه ځناوران جوړوي، هسې نه تاله ځه نقصاندار نه کي. خو فیصل به روزانه هر ماسوتن نوې تجربې کولې چې څنګه به د شیطان ښځه د دې کلي نه بهر کړي. یوه ورځ فیصل په خپل کور کې ناست او دا سوچ فکر یې کوو چې څنګه د شیطان ښځه د دې کلي نه لرې کړي. خو د فیصل ذهن ته څه عجیبه غونته کې سوچ رالی او هغه دا خبره د ځان سره وکړه. که موږ د کلي ټول خلک راغونډ شو او د خپل کورونو ګیټونو مخې ته شیشې ولګو نو د شیطان ښځې ته به په دغه شیشې کې ځان ښکاره شي او بیا کیدی شي هغه د دغه خپل ځان نه ویریږي. خو بل طرف ته د دغه کلي خلک دومره ستړي شوي چې په دغه کلي کې یو غټ خان اوسېدو او هغه ته یې خپل ژړا پر یاد وکړو. یاره خان صاحب د دې کلي څه غم وکړئ، هره ورځ د دې نه کسان ریبېږي او د هغې نه ځناوران جوړېږي. یاره بابا چې زه به دې له کسان مقرر کړم او هغه به بیا د دې کلي خیال ساتي. او د دې نه پس هغې خان د کلي ټولو خلکو ته دا خبره وکړه. دا که د شیطان حل ده او که هر څه دي، ما د دې لپاره داسې کسان مقرر کړي دي چې دا به مکمل خدمت کړي. او بیا چې کله ماسوتن شي نو خان خپل کسان ونډ راوواړي او ورته دا خبره وکړي. زما ازمالو تاسو اوس خپله ډیوټي سټارټ کړئ، شهیده. او د دې نه پس د خان کسان د هغې کلي په کوڅو کې ګرځي او خپله ډیوټي کوي. او بل طرف ته د شیطان ښځه اچانکي را پیدا شي او په هغې کسانو کې دوه کسان د شیطان د ښځې ښکار شي او د هغې نه د خپل جادو په ذریعه ځناوران جوړ کړي. او بیا چې کله هغه شپه تیره شي او سبا سهار شي نو خان د کلي ټول خلک راغونډ کړي وي او ورته دا خبره ډېر په عاجزۍ سره وکړي. ای د کلي خلکو، زه ستاسو د غونډو نه بښنه غواړم او موږ د دغې د شیطان د ښځې مخابره نشو کولی، نو لحاظه موږ به دا کلي پرېږدو. د چودري د دې خبرو سره د کلي ټول خلک ډېر خفه شي او دغه سوچ کوي چې دا کلی فری دی. خو بل طرف ته په دغه کسانو کې فیصل هم موجود وي. هغه چې کله د خان دا خبرې واوري نو د کلي منځ ته راشي او خلکو ته دا خبره وکړي. زما کشرانو او مشرانو،
مونږ که دا کلی پرېښمدو نو دا د دې خبرې حل نه دی. خو زما سره یو ترکیب ستا که مونږ ټول د کلي خلک د خپلو کورونو په دروازو باندې شیشې ولګوو نو کیدای شي چې د شیطان ښځه د خپل عکس ویني او د دې نه ویریږي او دا کلی پرېږدي. خو خان چې کله د فیصل دا خبره واوري نو ورپسې ډېر وخاندي او ورته دا خبره وکړي. ای ماشومه دا ستا د وس خبره نه ده. ته په خلاله چرته کښېنه ځان له لوبې کوه. موږ په دې باندې خپل وس وکړو دا نه ختمېږي. خو بل طرف ته د کلي ډېر خلک د فیصل سره په دې خبره باندې رضا شي او د فیصل هغه خبره ومني او د خپلو کورونو ګېټونو ته مخامخ غټې غټې شیشې ولګوي. فیصل د خپل کوټه په سر بیل انتظار کوي او چودري خپلې کوټې ته وخیجي او بیل انتظار کوي. دې ماشوم اسې په خلکو باندې هرچې وکړي خو د ده دا پلان به کار وکړي او که نه. خو لږ ټایم پس هغه د شیطان ښځه هغې کلي ته راشي او بیا د یو کور دروازې ته ودرېږي چې په هغې باندې شیشه وي. نو هغه چې کله په شیشه کې خپل ځان ویني نو ویریږي او د هغه ځای نه په منډه راشي او دا خبره وکړي. په دې کور باندې خو زما نه خطرناکه ښځه ولاړه ده او بالکل زما په شان ده. او دغه شانتي د شیطان ښځه د یو بل کور هم دوره وکړي. خو هغې کور ته هم مخامخ شیشه لګېدلې وي نو چې دا پکې خپل ځان ویني نو ډېره غوسه شي او د هغه ځای نه هم راوځي. دلته یوه نه او دوهم نه بلکې ډېر شي زما په شان ښځې راغلي دي. زه به اوس مجبوراً دا کلی پرېږدم. او دغه شان د شیطان ښځه په هر کور باندې وګرځي. خو د هر کور په دروازه باندې شیشه لګېدلې وي نو د شیطان ښځه د خپل عکس نه ویریږي او د همیشه دپاره د هغې کلي نه لاړه شي. په سبا باندې چې خلک د خپلو کورونو نه راوځي نو ډېر خوشحاله وي ځکه چې په دوی باندې هغه شپه ډېر په آرام او سکون سره تیره شي. د کلي خلک هم پوه شي چې د فیصل ترکیب کار وکړو او د دې په مدد سره هغه د شیطان ښځه د دې کلي نه لاړه او د دې نه پس د فیصل په دغه کلي کې یو نوم جوړ شي او خلک ټول وایي چې فیصل زموږ دپاره یو هیرو دی. بل طرف ته خان ته هم د خپلې غلطۍ احساس شوی وي نو راشي د فیصل خواته او ورته دا خبره وکړي. یاره بچی ما د خپلې غلطۍ احساس وشو او ما معاف که. د خان د دې خبرو سره فیصل هغه خان معاف کړي او د دې نه پس خان ډېر خوشحاله وي او د فیصل دپاره یو د انعام اعلان وکړي. فیصل بچیا تا د دې کلي دپاره یو غټ کار کړی دی او زه غواړم چې تا د انعام درکړم. او د دې نه پس هغه خان فیصل ته انعام هم ورکړي او د فیصل ډېره شکریه هم ادا کړي او د دې نه پس د هغې کلي خلک په خوشحالۍ زندگی تیروي. سبق دا دی چې هوښیاري او زړورتیا انسان ته دا ژواک ورکوي چې لوی نه لوی خطر هم ختم کړي. نو زما خوږو ماشومانو که تاسو هم زموږ په چینل باندې نوي یې نو زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او یو ښکلی کمنټ وکړئ. ستاسو د مینې یو جهان مننه.